سلام مدیر صاحب. پرون په جلسه کې د پایداره پرمختګ اصطلاح وکارول شوله. کولی شئ راته ووایئ په یوه اداره کې پایداره پرمختګ څه ته وایي؟ وعلیکم سلام. هو ولې نه؟ پایداره پرمختګ یعنې داسې پرمختګ چې اداره یې په لنډ مهاله نه بلکې په اوږدمهاله ډول احساس کړي، یعنې د ادارې هدفونه هر کال ترلاسه شي، د کارکوونکو وړتیا زیاتیږي، مالي ثبات ښه کیږي او اداره په دوامداره ډول روښانه او ښه نتیجه ترلاسه کوي. په ساده ډول پایداره پرمختګ هغه پرمختګ دی چې دوام وکړي، ونه درېږي او د ادارې ټول نظام ته ارزښت پیدا کړي. ډېره مننه. کولی شئ راته ووایئ ولې پایداره پرمختګ مهم دی؟ ځکه چې اداره له سیالانو مخکې ځي، د کارکوونکو روحیه لوړوي، همدارنګه مالي ستونزې کمیږي، خدمتونه ښه کیږي، د مشرتابه اعتماد زیاتیږي. که پایداره پرمختګ نه وي، اداره یو قدم مخکې او 2 قدمه شاته کیږي. په یوه اداره کې د پایداره پرمختګ بنسټیز عناصر کوم دي؟ 3 مهم بنسټونه لري. لومړی ښه مدیریت، یعنې روښانه اهداف، منظم پلانونه او عادلانه پریکړې ترسره کول دي. دوهم وړ کارکوونکي دي، د کارکوونکو روزنه ده، مهارتونه دي، انګیزه او همکاري ده. دریم مالي ثبات او شفافیت ده، سم راپور ورکول، کنټرول او مسؤلیت په دې برخه کې شامل دي. که په دې 3 برخو کې بدلون راشي، اداره په دوامداره ډول مخ ته ځي. کولی شئ راته ووایئ څنګه پایداره پرمختګ رامنځته کیږي؟ پایداره پرمختګ د لاندې ګامونو له لارې رامنځته کیږي. لومړی واضح اندازه کیدونکې او واقعي اهداف ټاکل دي. مثال د مالي ریاست موخه دا ده چې هره میاشت 10% د عوایدو راټولولو چټکتیا لوړه کړي. دوهم د ادارې لپاره اوږدمهاله پلان جوړول، لکه 3 کلن ستراتیژیک پلان چې پکې مالي، اداري او تخنیکي اهداف شامل وي. دریم د کارکوونکو روزنه او د وړتیا لوړول، لکه که مامور مهارت ونه لري پرمختګ نه راځي. روزنه د پایداره پرمختګ زړه دی. څلورم د منابعو سم مدیریت، یعنې وخت، بودیجه، سامان او انساني ځواک په سمه توګه کارول دي. پنځم دوامداره څارنه او ارزونه ده، هره میاشت د کارونو پایلې وکتل شي چې اداره سم لوري ته روانه ده او که نه. شپږم د نوښتونو او ټکنالوژۍ کارول دي، مثال د کاغذي اسنادو پر ځای د ډیجیټل سیستم پلي کول. یو مثال راته راکړئ چې په یوه اداره کې پایداره پرمختګ څنګه عملي کیږي؟ فرض کړئ تاسو د مالي ریاست مدیر یاست. تاسو هدف دی چې د ریپورټ ورکولو دقیقوالی دې 95% ته ورسیږي. د کارکوونکو لپاره تاسو د اکسل، همدارنګه حساب ورکونې او منیجمنت سیستم روزنه ورکوئ. د عایداتو د ثبت لپاره یو نوی سافټویر انسټالوئ. هر میاشت راپورونه څارئ، نیمګړتیاوې حل کوئ. د شفافیت لپاره ټولو برخو ته واضح رولونه ورکوئ. پایله یې دا کیږي چې په 6 میاشتو کې مالي سیستم منظم، دقیق او چټک کیږي او دا د پایداره پرمختګ یوه بیلګه ده. د پایداره پرمختګ لپاره د کارکوونکو رول څه دی؟ کارکوونکي د پرمختګ اصلي ځواک دی. هغوی نوښت کوي، زده کړه کوي، همکاري کوي، د ادارې د هدف تر شا درېږي او د کار کیفیت لوړوي. که کارکوونکي انګیزه ونه لري، پرمختګ هیڅکله نشي دوام پیدا کولی. کولی شئ راته ووایئ د مشرتابه رول څه دی؟ مشرتابه د ستونزو د حل، د پلان جوړولو او د کارکوونکو د هڅونې مرکز دی. ښه مشر روښانه لارښوونه کوي، عادلانه پریکړې کوي، د ټیم غړي متحد کوي، بدلون مني، د ښه کار ستاینه کوي. که چیرته په یوه اداره کې بې مسؤلیته مشر موجود وي، هغه اداره د تل لپاره بې پایداره او بې ثباته کیږي. کولی شئ راته واضح کړئ کومې ستونزې د پایداره پرمختګ مخه نیسي؟ بې مسؤلیته مشرتابه، ناوړه پلان جوړول، مالي بې نظمي، د کارکوونکو د مهارتونو کمی، د ټکنالوژۍ نه کارول، ناهمغږي او داخلي اختلافات. دا هغه کارونه دي چې یوه اداره بې ثباته کوي او پایداره پرمختګ مخه نیسي. ډیره مننه، ډیر عالی معلومات. هغه ادارې چې غواړي اوږدمهاله بریا ترلاسه کړي باید پایداره پرمختګ د خپل کلتور برخه وګرځوي.